سلامونه ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ وسی شیرشاه شریفي یم او تاسو سعید میډیا د کاناډا څخه ګورئ دا ځل مو دلته په کاناډا کې له نوي او جالبو کیسو خبروم له داسې کیسو مو خبروم چې تاسو به یې په اړه فکر هم نه وي کړی تاسې به د لومړۍ نړۍ هیوادونو د ملتونو د هوسا ژوند د رڼاګانو ښارونو او دنګو ودانیو په اړه اورېدي وي خو په دې اړه به مو فکر نه وي کړی چې د سهولتونو او اسانتیاوو په دې 20مه پیړۍ او بیا په کاناډا کې داسې وګړي هم شته چې له سختیو او مشکلاتو ډک ژوند تیروي د دوی ژوند له دومره سختیو ډک دی چې د افغانستان کوچیان به مو له یاده ووځي دا دلته په کاناډا کې یوه قبیله ده چې د افغانستان کوچیانو ته ورته ژوند لري خو ژوند یې ډېر په توپیر کې دی او ډېر د سختیو ډک دی دا قبیله دلته په کاناډا کې د کاناډا د تورنټو ښار سره په څه باندې 100 کیلومترو کې د سنجای کوبس په یو کلي کې خپل دودیز ژوند مخ ته وړي دا قبیله چې اولډ آرډر مینونایټ ځان بولي د کاناډا د دولت ټول قوانین مني او ورته احترام لري خو د دوی په کلي کې داخل ځینې قوانین دي چې هغه د دوی د وګړو لپاره ځانګړي دي بیا د کاناډا دولت ورسره پر هغې باندې کار نه لري زه د خپل ټیم سره د دوی کلي ته لاړم د دوی کلی سنجای کوبس نومیږي دا کلی د تورنټو ښار سره په څه باندې 100 کیلومترو کې موقعیت لري لومړی مې غوښتل چې دوی دغه خپل عجب او غریب ژوند په خپلې خولې دغه کیسې تاسو ته وکړي مګر د دیني یا د مذهب د نګاه نه دوی دې ته حاضر نه شول چې په تصویر کې راشي خو زما سره یې خبرې وکړلې او دا اجازه یې راکړه راته چې ته کولی شي زمونږ ژوند زمونږ د اوسېدو ځای او زمونږ دغه کار روزګار څه چې دي دې ته انعکاس ورکړي او دا په ویډیو کې راوړي دوی نه موټر لري نه موبایل نه انټرنیټ او نه هم تلویزیون د تګ راتګ لپاره له یو ځای څخه بل ځای ته د موټر پر ځای لاسګاډو کار اخلي زیاتره توکي په لاسونو جوړوي او د همدې توکو لپاره ځانګړی بازار لري چې د همدغه بازار له امله یې د زیاترو سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی دا د کاناډا د کوچیانو په دې کلي کې د دوی یو دودیز پلورنځی دی چې د دوی په لاس باندې جوړ شوي ټول توکي پکې خرڅیږي دلته چې څه هم دي هغه په لاس جوړ شوي دي او د دوی لاسي صنایع دي دلته ما د دې قبیلې یوه زړه مېرمن د دوی د تاریخچې په اړه وپوښتله دې راته په ځواب کې کړل چې زموږ دغه قبیله د نن څخه 1500 کاله پخوا د اروپا په جرمني سویس او هالند کې د اناباپټس غورځنګ له لارې رامنځته شوې وه چې وروسته هلته د وخت کلیساو او حکومت دوی سره ډېر زیات ظلمونه او جبر شروع کړی و او د هغې ظلم او جبر د وجې دوی لومړی امریکا مکزیک روسیه او بیا وروسته کاناډا ته راکډوال شوي او دې راته کړه چې موږ د همغوی اولاده یو دوی په تعلیم باندې زیات تمرکز نه کوي او په عصري زده کړو خو هیڅ باور نه لري په دغه کلي کې چې دوی اوسېږي تر 8م ټولګي پورې دوی ته خاص ښوونځی جوړ شوی دی اول ته هم زیات تمرکز په دیني یا مذهبي زده کړو باندې کې د دوی ته کیږي او د دې وروسته دوی نور زده کړې نه کوي.
زما شاته د همدې کوچیانو په کلي کې د دوی ځانګړی ښوونځی دی. دوی د لومړي صنف څخه تر 8م صنفه پورې دلته ښوونځی او درسونه وایي او دغه دی بس. د څخه وروسته دوی نور نه ښوونځی وایي او نه هم دلته پوهنتون کوي. دی فقط یوازینی د زده کړو ځای دی چې د لومړي څخه تر 8م صنفه پورې د دوی ماشومان دلته پکې درسونه وایي. د دوی ژوند په کرنه او مالدارۍ باندې پایي. یو خواته کرنه چې دوی هلته غنم او د وخت چې څه جوار څه کیږي هغه کري او بیرته یې بیا په بازار کې پلوري. بل طرف ته بیا مالداري ده چې د غواګانو شیدې دوی خرڅوي. هلته یې چرګان ساتلي دي، هګۍ خرڅوي بیرته او ترڅنګ یې شات دوی هلته جوړوي چې شات او همدغه رنګه څه نور د میوجات دي چې دا خرڅوي پکې. بیا دوی د کلیوالو په څیر باندې ژوند کوي او مثلا موږ ورغلي وو د دوی څخه مو یو 2 کارتنه هګۍ واخیستلې او لږې شیدې هم ترې واخیستې او شات هم ترې واخیستل. سره د دې چې دنیا ډېر زیات پرمختګ کړی دی مګر د دوی باور په سادهګۍ او په سخت کار باندې دی. دوی په دې باور دي چې سخت کار وکړي او سخت کار یې ورته عبادت ښکاري. د فارم یو بیل بخش دی چې دلته یې بعضې پسونه وړي، چرګان هم ساتلي دي او د میږو بچي دي چې هغه یې هغلته واړې ورته ساتلي دي پکې. دی لوړ پوړ دی، بعضې شیونه یې لاندې دي چې هغه یې په بل پوړ کې دي پکې. نو داسې ځینې ورته جدا کړي دي پکې. دغلته یې سپي هم ساتلي دي پکې. دا ماته پوښتنه وکړله چې دا سپي اصل د پنجه کې ساتلي دي پکې. زموږ په وطن کې خو سپي هلته د ساتنې دپاره دي. دوی وایي که دلته موږ بیرون پرېږدو وایي تښتي چې هر خواته لاړل بیا ځي. په دې کې د یو څه محدود وخت لپاره بیرون وباسو نو همدغلته یي. کلي کې دلته دوی د کورونو څخه سړک سر ته دغه راوړي دي، دغه ترکاري او دا ګلان دا شینې دلته ایښي دي. په دې باندې بیا قیمتونه لیکلي دي چې هر یو خپل قیمت دی او ورسره یې بکسونه ایښي دي چې هغه یو بکس دی او دلته یوه کوټۍ ایښې ده. په دې هر باندې خپل قیمت لیکل شوی دی. وړ ویښې ده په دې کوټۍ کې پیسې اچوي او دې کوټۍ کې یوه تیږه اچولې لاندې دا باد یې ونیسي. دې باندې پیسې لیکلي $3.50. د هر یو باندې خپل خپل قیمتونه لیکلي دي. هغه په $4 دی.
جالبه خدا ده چې دوی د خپلې قبیلې بیرون په بله قبیله کې واده نه کوي. د دوی د واده اصول دا دي چې که هلک جلۍ خوښوي د په همدې قبیله کې به یې خوښوي، او دا هم پکې یو شرط دی چې د مور او پلار رضا به پکې وي. او که چیرته د دوی یو هلک یا یوه جلۍ وغواړي چې یوې بیروني ټولنه کې واده وکړي، نو هغه به د دوی قبیله پرېږدي، د دوی سره اړیکه د منځه یوسي، او دوی بیا د دې وروسته د هغې سره په هیڅ شکل باندې اړیکه نه پاتې. د دې قبیلې ښځې ساده جامې اغوندي او هڅه کوي چې د سطر په څیر خپل ځانونه پټ کړي. د دوی مسؤلیت د کور چلول، ماشومانو ته روزنه ورکول او مذهبي اصولو ته وفاداري ده. نارینه یې بیا په کرنه، مالدارۍ او ټولنیزو چارو بوخت وي. دوی د عاجزۍ او باور په اصولو ولاړ ژوند لري. د یکشنبې په ورځ د دوی عمومي رخصتي وي. په دغه ورځ هیڅ دوی پیر او پلور نه کوي او هڅه کوي چې ټولې کورنۍ یو ځای ته د عبادت لپاره راټول شي.